په ورځپاڼه کې یو اعلان کیږي. میږی دغه اعلان لولي چې په ګودامونو کې د یوه ګودام مرستیال تیار کړي. د شپې چې کله دا اخبار د میږی راخلي ځان سره یې لولي نو هلته ګوري چې تحصیل درجه او هر څه هم ورسره آماده دي. نو سهار کېدو سره میږی تر ټولو د مخه ځان نوموړي ریاست ته رسوي او هلته عریضه کوي. ټول هغه کارونه یې په لړ د 2 ورځو کې خلاصوي. بالاخره د استخدام مدیریت ته رارسېږي. کله چې د استخدام مدیریت ته رارسېږي نو هلته استخدام مدیریت ورته لیکي چې د ګودامدار موافقه مونته راوړه. دا د خپله عریضه راخلي په ډېره خوښۍ سره چې څو کاله د تحصیل څخه یې چې څو کاله وروسته د بیکاري هم مزه یې څکلې ده. نو ډېر خوشحاله ده چې راځه اوس به د دلته دغه کار ترسره شي. نو ګودامدار ته راځي. د ګودامدار د میز د پاسه د عریضه ورته ږدي. هغه چې هلته ګوري چې د ده موافقه یې په کار ده نو ځان سره فکر کوي او فکر نه وروسته د خپل خرطوم باندې په خرطوم سره خپل دغه غوږ ګروي او ده ته بالاخره لیکي چې زه له میږي سره په دې بست کې موافقه نه لرم. نو میږی د دې جملې په کتلو سره لږ څه پریښانه کېږي او دا فیل ته چې ګودامدار د مخ ور اړوي وایي صاحبه ولې مو موافقه را سره ونه کړه؟ علت یې څه و؟ نو فیل ورته وایي دا چې میږیان غلې او دانې له ګودامونو له بېلابېلو ځایونو څخه وړي نو دلته په دې ګودام کې غله ته موږ اړتیا نه لرو. میږی چې ډېر فکر خرابه و نو ورته ویل چې صاحبه نور خو څه نه وایم یوازې یوه خبره دا کومه چې که زه ټول عمر هم غله او دانه وچلوم ستا به د یوې مړۍ په اندازه نه وي. له دې سره وځي. نو دې سره فیل ساعت وکوته. ساعت سره یې چې وکتل 12 بجې دي. لږ زره د یو لږ احساس هم وکړه همداسې لاړه خوراکه هغه د ګودام دروازه یې کله چې خلاصه کړه ګوري یوه بوجۍ د سورۍ پرته ده. نو ویلې هسې نه هم دا خرابېږي څه اوس دا بې ځایه وایي چې هغې خوا او دې خوا. نو دا بوجۍ راواخیستله هلته یې د میز د پاسه کېښودله. غوښتل یې چې ورته ښه په طبیعت سره کښېني او ښه یې په شخوند شخوند سره وخوري. خو د میږتانه خبرې ډېر زیات فشار پرې راوړه. د ځان سره ویل چې ما دا سړیتوب وګوره چې په څومره سړیتوب سره مې د ده دا عریضه ورته ځواب کړه او د ده دا سپکه خبر چې ما ته یې څونه سپکه خبر وکوله په اعصابو باندې کنټرول رانغی او دا بوجۍ ټوله یوه مړۍ کړه.